د مؤمن یو خاص صفت دی چې د هغه د زړه نری وي. په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې الله د مؤمنانو د صفت ذکر کړی چې د هغوی د زړونه نرم وي، چې قرآن واوري، د الله خبرې واوري په ژړا شي، د عذاب خبرې واوري په ژړا شي. هغه ژړا چې انسان عذاب رایت کې، قیامت رایت کې په ژړا شي، او هغه ژړا چې انسان جنت رایت کې په ژړا شي چې زما ځای به پکې یو که نه. هغه ژړا چې انسان د الله سبحانه وتعالی کلام واوري، الله ته یو شوق پیدا شي، دی په ژړا شي. دا اوچته ژړا ده، دا د مؤمنانو خاص صفت دی. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو د صفت ذکر کړی، د پیغمبرانو چې هغوی کله د الله کلام واوري نو جاړي. ځکه الله په قرآن کې وایي اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله وی کله چې په مخ کې د رحمان د کلام تلاوت وشي نو هغوی په سجدو کې پرېوځي او جاړي. دا د پیغمبرانو صفت دی. الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو حالات نقل کړي دي، لکه نجاشي د حبشې هغه باچا چې مسلمانانو هجرت کړه، ولته بیا د هغوی ډېر اکرام او عزت وکړو، بیا مسلمان شوی. نو د هغوی په باره کې بعض ایتونه نازل شوي دي په دې قرآن کې. الله څه وایي؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. او کله چې دوی واوري هغه څه چې پیغمبر ته نازل شوي، پیغمبر ته څه نازل شوي؟ وحی ده، قرآن. نو کله چې دوی قرآن واوري نو څه کېږي؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله وی پیغمبر وی بنی ته د هغوی سترګې چې د هغې نه به اوښکې روانې، مما عرفوا من الحق، په سبب د دې چې حق یې وپېژندو. نو د حق یې وپېژندو نو په ژړا شو. د الله د هغه اوچتو مسلمانانو صفت را نقل کړی دی چې هغه ګورو او کې دا صفت. یو عجیبه حدیث دی، لکه موږ خو د پیغمبرانو خبره وکړه، د نیکانو خلکو وکړه، چې د دې ملایکو څه حال دی. ملایکو نو په یو روایت کې راځي، انس بن مالک رضی الله روایت دی او امام احمد بن حنبل راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ما جبریل علیه السلام ته وویې ما لي لم ارى میکائیل ضاحکا قط. ما ورته ویل داسې چله چې میکائیل چېرته خاندي نه. په ملایکو کې یو ملک ته د هغه څه نوم دی؟ میکائیل. وی ما ته وی چې ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، د کومې ورځې نه چې الله جهنم پیدا کړی میکائیل نه خاندي. الله اکبر. دا ګورې هغه اوچت مخلوق ته چې الله په قرآن کې دوی تزکیه کړې ده او تذکیره یې کړې ده، چې دا هغه مخلوق دی چې زما نافرماني الله وی دوی نه کوي، او چې څو د زم هغه دوی کوي. هغه مخلوق چې کله نه خبر شوی دی چې جهنم پیدا شوی دی نو هغه چې د خندلي. دا د ملایکو حال ده. دا اوچت اوچت مخلوقات او دا اوچت اوچت انسانان جاړي، خو موږ له په موږ چې دی د قرآن او حدیث اثر ونه کړو. ته به چې بس موږ پته نشته چې کومه درجه کې یو، یا خو موږ په ځان باندې ډېر یقیني، یا به زموږ په د ایمان باندې په د خپل ایمان به زموږ ډېر یقیني چې دا ایمان به موږ 100% جنت ته رسوي. انس رضی الله وی خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط. رسول صلی الله علیه وسلم پر خطبه وکړه، خو داسې خطبه وکړه چې ما داسې خطبه د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې نه اورېدلې. نو عجیبه خطبه وکړه. فقال بیا په آخر کې دوی لو تعلمون ما اعلم، که چېرې تاسو ته خبرې معلومې وي کومې چې ما ته معلومې دي، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به ډېر زیات ژړلی وې او خنداګانې به م لږې کړی وې. فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم، د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو د څادرې په خپلو مخونو باندې راواچولې، دا مخونه یې پټ کړي وو. ولهم خنین، او د دې ژړاګانو د اوازونه راوتو بار ته، هغه د زارۍ هغه او د ژړا هغه اوازونه راځي، هغه شان اوازونه دوی راوتو، مخونه یې پټ کړي وو په څادرو کې، د خطبې نه متاثره شو. دا مؤمنان دي، بس صالحان خلک، نیکان خلک، زموږ سلفونه شپې ورځ به یې ژړل. او چې چا به یې تپوس وکړو ته ولې ژاړې؟ نو ژاړم د یېرې نه، داسې نه چې الله مې د ګناه په ځي کې ویننې، داسې نه چې الله مې د ګناه په ځي کې ویننې. نو بیا به سره زه میلاو شم او که ما ته چېرته ووایي چې زه درته په غضب کې یم، زه لرې کېږې زما د مخې نه، نو زه به څه یم الله ته. تاسو دا سوچ کړئ تاسو الله سره میلاو شئ په څه حالات کې به الله به زموږ نه خفه وي، الله به راځي. چې سوچ هم کړی دی چې یو سړی والعیاذ بالله د الله سره میلاو شي او الله ترې خفه وي،
او الله ته به غضب کې ورته وایي چې ورکې زما د مخې نه دا د آخرت کې ویلی شي ده به څه حال چې دا سوچ هم کړی الله سبحانه وتعالی دې د آخرت دا سوچ او فکر د الله زموږ په زړونو کې پیدا کړي امام سفیان رحمه الله ډېر به ژړل نو چا ورته وویل هسې ته به ژړا شي داسې مجلس کې به ناست به ژړا به شو وایي ته ولې ژاړې وایي زه ژاړم په دې داسې نه چې د مرګ په وخت کې رانه الله د ایمان وانخلي او دا څوک دی په دین کې ایمان دی خدای به دې خبره جاړي چې داسې نه چې زما د ایمان چې الله وانخلي هغه به دې خبره په سوچ کې ونه ژړل به چې داسې نه الله رانه د ایمان وانخلي اسماعیل بن زکریا هغه وایي چې حبیب بن محمد حبیب دا د اسماعیل د ده ګاونډي و وایي ما به سهار ماښام د ده ژړاګانې په خپل کور کې اورېدې ژړل به یې ډېر نو ما یې ورځ د دې وړو نه یې تپوس وکړو د دې کور والا یې ما تپوس وکړو چې ګوره د څه مسله ده دی ډېر ژاړي وایي ما ورته وایي چې ما شأنه یبکي اذا امسا ویبکي اذا اصبح سهار هم دی ژاړي شپې هم دی ژاړي دا اسماعیل څه چل دی دله څه چل دی دا ښځې ورته وی یریږي په الله مې قسم وي دی یریږي څه نه وی په الله مې قسم یریږي ما ته وایي پته ده چې سحر شي وي ما ته وایي چې کیدای شي د ماښام په ما رانه شم دا خو دا به بیا زه الله ته مخامخ کېږم او وی ماښام چې شي وي دی په ژړا شي وي چې کیدای شي سحر رانه شي دا خو به زه الله ته مخامخ کېږم ویم بس ټول ژوند دا غریب په دې کې تېر شو او یو ورځ لاړ الله سره ملاقات وکړو مخامخ شو خو د دې نه یېرېدو چې زه به الله ته مخامخ کېږم موږ چې دا سوچ کړی چې کیدای شي سحر له موږ په دې دنیا کې نه یو الله سره د مخامخ کېدو نمبر یې زموږ یا کیدای شي نن د شپې زموږ نمبر کیدای شي لږ څه بعد الله سره مخامخ کېدو نمبر یې زما او ستا کیدای شي که نه شي کېدی نو بیا ولې نه یېرېږئ تاسو عطا السلیمي البصري هغه به ډېر ژړل د الله د یېرې نه د یو امام تېر شوی نو چا ورته ما هذا الحزن وي دا ته څه کې دا غم او دا ژړاګانې په مخې ته ژاړي هغه ورته الموت فی عنقي مرګ راته په غاړه دی یعنې مرګ به راځي او دویمه دا چې والقبر بیتي او قبر مې کوم ځای کې دی کور مې دغه قبر دی وفي القيامة موقفي او د قیامت ورځ به ودرېږم الله ته او په پول صراط د جهنم په دې پول باندې زما لار ده لا ادري ما يصنع بي ما د پته نشي چې څه به کېږي نو ژاړم به نه مرګ مې په غاړه دی او قبر مې کور دی په قیامت کې ودرېده دي د جهنم په پول باندې اوړېده دي او ما د پته نشي چې کېږي به ما سره څه نو زه به وژاړم نه بس خلک ته غلي شو چې دا خبره به سوچ خبره سعد ابن الاخرم هغوی زه عبدالله ابن مسعود ران سره یو ورځ روان وم نو هغه په ترکاڼانو باندې تېر شو چې هغوی په دې بټۍ کې لګیا وي په بټۍ کې هغوی په بټۍ کې لګیا وو د اوسپنې برابرولې نو دې بټۍ کې چې کله دا اوسپنه په دې اور کې کېږي چې راوباسي نو هغه بلکل نرمه شوي بیا چې کوم طرف ته تاوی او څه چل ورسره کې نو دا اور دومره زورور دی چې دا اوسپنې څه کړه هغه یې ویلې کړه هغه یې ختمه کړه دا دومره زورور دی عبدالله بن مسعود چې کله دې اوسپنې ته وګورو په ژړا شو په ژړا شو په زوره په ژړا شو یو ما ورته وایي چې ولې وایي چې دې اوسپنې سره دا حال وکړو نو که موږ ورته لاړو چې موږ سره به څه حال کوي او دا خو د دنیا هغه اور دی چې د آخرت هغه اور هغه یو کم او یا درجې دې نه زورور دی دا د مؤمن شاني چې د آخرت رایده به ژاړي ګوره د جهنم عبدالله بن مسعود رانته رایاد شو او په ژړا شو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ مانځه ته مخکې شوی او سورة المطففين شروع کړه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم الله إذا خلق نيري دا کم چې په ناب او تول کې کمې زیاتې کوي چې دوی به یو غټې ورځې ته راپاسي نو بیا مخکې الله څه وایي عبدالله بن عمر نه چې کله دا آیت وایي دا يوم يقوم الناس لرب العالمين وی هغه ورځ چې خلک به رب العالمین ته ودرېږي نو اوس عبدالله بن عمر په ژړا شو
او مخې ته د قرآن نشو پوره کولی مخې ته تلاوت نشو کولی اواز یې بالکل بند شو نور یې نشو ویلی ځکه چې جړه یې دومره جړه ودرېده نه یو آیت په هغه باندې دومره اثر وکړو دې ته وایي مؤمن د هغه دي چې جړه یې د رب العالمین د یېرې نه ابو هریره رضی الله عنه کله چې وفات کېدو په جړه شو خوا کې ورسره کسان ناست وایي ځنکدن کې دته وی ته ولې جاړې هغه وایي اما انی لا ابکي علی دنیاکم زه ګورې ستاسو به دنیا پسې نه جاړم ستاسو به دنیا پسې خو زه جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان توخه راسره لګا ده سفر چې اوس په کوم سفر روان یم ډېر اوږد دی او ما سره سامان لږ دی اوس په جړا شو الله اکبر چې ابو هریره سره سامان کم وي نو زما سره به څه سامان وي